السلام علیکم ګرانو ماشومانو، نن خو نوی ویډیو دی په 2023 کال کې. زه خو یو نقل تاسې ته راچوم. پوهېږئ کوم نقل دی؟ پیو او د ورو بچونه یې راځئ شروع کړو. هلته یو پیو و، هغوی خو ځنګل ته تلو. د پیو بچونه غوښتو بېرته لاړ شي کور ته یې. بیا لاړو او بیا ځنګل ته چیلای کو او بیا هغوی هم لاړو. خو اوس چې ولیدو بیا غوښتو نوی بل حیوان جوړ شي ته. څو چې ولیدو زمری و. څو چې ووایو د بچونه پیل وایو اها زه به زمری شم. څو چې ولیدو بیا زمری منډې وکړې او بیا پیل هم منډې کو او بیا څو چې منډې وکړې او بیا لږ ستړی شو، ودرېدو ووایو زمری نشي کوی. څو چې ولیدو بیا شادي ولیدو او وایو اها زه به شادي شم. څو چې شادي په ونه کې لاړه او یا پیل هم وایو پیل هم لاړو خو ولیدو پیل خطا شي په ونه کې نه. خو څو چې بیا وکړو بیا خو لږ پورته شو او بیا شادي پوزه یې لږ کش کا، غوږ یې کش کو او بیا اعصاب خراب شو د پیل. بیا وایو زه نشم کوی شادي شم. څو چې ولیدو یک ورن و یا سنجاب و او وایو اها اوس به یا سنجاب وشم. هلته خو ور سیری و او یا سنجاب اینه شو او بیا پیل هم اینه شو خو اینه نشو بیا بیرته ایسته شو ته. بیا یې وکړو او بیا نشو او وایو زه نشي کیدی. داسې لږ لاړو او بیا مرغۍ یې ولیده او بیا وایو اها اوس به مرغۍ شم. څو چې ولیدو په ونه کې بېرته لاړو، ونه کې کېناستو خو بچونه یې مرغۍ په اوبه کې ولیدو او بیا پیل مرسته یې ورسره وکړو بچونه د مرغۍ بچونه یې بیا پورته کړو وایو مرغۍ وایو مننه او بیا پیل وایو زه به خپل ځان حیوان وشم. څو چې لاړو مور پلار یې پیدا کړو، مور پلار ته ووایو بچونه پیل زه غواړم ته نه پیل واوسېږه ځکه چې مرغۍ سره کومک یې وکړو او بیا زه به هر چي سره کومک وکړم. مور پلار وایو ښه دی دا موږ هسې واورېدو. فیل بیرته خپل فیل پاتې شو او بیا خلاص شو. باشه ګرانو ماشومانو